د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر ضد د مبارزې معین په بلخ کې د نشئی توکو د قاچاق، کښت او د پلور په مخنیوي کې د ځایي مسؤلینو هڅې وستایلې. از منصوبین ولایت بلخ که اینجا فعالیت میکنه، منصوبین مبارزه علیه مواد مخدر، اینا خیلی زیاد فعالیت کرده. تمام کشت‌ها در تمام ولسوالی ها را محو کردن و اینجا معتادین را جمع‌آوری کردن و قاچاقبرا را گرفتن. از فعالیت اینا ما خوش هستیم. ښاغلي همکار د نشئی توکو پر ضد د مبارزې ځواکونو د هغوی ایمانی او اسلامي مسؤلیت یاد کړ چې په ټولنه کې دغه ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره په ټول توان سره هڅې وکړي. کار خود را کم اضافه تر کنین. کسانی که مواد میفروشه سر معتادین قاچاقبرا هستند، خرد و کلان. در برابر اینا عملیات خود را زیاد کنین، ای را بگیرین که از شر اینا ولس ما و شما را نجات بمومه. د یادونې وړ ده د اسلامي امارت بریا وروسته په ټول هیواد کې د مخدره توکو د کرکیلې، قاچاق او پلور د مخنیوي لپاره جدي هڅې روانې دي.